السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د اویلر د فارمولې چې داسې تلفظ کیږي د اویلر د فارمول ثبوت د تفاضلي معادلو د تیوري په واسطه. دا د اویلر فورمول چې دا ډیر مشهور فورمول ده، تقریبا د پوهنتون په اول صنف کې یا د کالج په اخري کلونو کې باید ورسره سړی مخامخ کیږي که چیرې د ریاضي صنفونه واخلي. فورمول یې داسې شکل لري چې ای په طاقت د مجازي واحد چې هغه آی جذر د منفي یو ده ضرب اکس مساوي کیږي له کوساین د اکس جمع آی ساین د اکس. دا فورمول ده د اویلر. د دغه فورمولې به زه نن تاسو ته ثبوت د تفاضلي معادلو د تیوري په واسطه باندې وړاندې کومه. د دې ثبوت کله چې خپله اویلر کړی و، هغه تفاضلي معادلو تیوري نه و استفاده کړې، هغه یو بل کانسپټ استفاده کړی و چې هغه ته وایي پاور سیریز. خو خیر هغه له دې بحث نه لږ وتلې خبره ده. زه به تاسو ته یو لنډ ثبوت وړاندې کوم چې د ډیفرنشیل ایکویشنز د تیوري په واسطه باندې که چیرې مونږ دغه زمونږ فنکشن وي یا زمونږ تابع وي، نو مونږ داسې لیکلی شو چې تابع اف اف اکس زمونږ مساوي شي له آی to the x e to the ix یا e په طاقت د ix e چې ده دغه کانستنټ ده چې مساوي کیږي له لا یتناهي سم د لا یتناهي آی له صفر نه تر لا یتناهي پورې آی په طاقت د آی پر آی فکټوریل یو په طاقت د آی پر آی فکټوریل. نو که چیرې مونږ دا فرض که صفر کې وګورو، نو اف د صفر یا دغه تابع په صفر کې کله چې اکس ته صفر ورکړي، دا به شي ای په طاقت د صفر او هر عدد په طاقت د صفر یو کیږي. نو دا یو باونډري ویلیو شو یا د دغه ډومین په کوم کې چې موږ غواړو دغه تابع حل کو. او که چیرې یو وارې د دې هغه واخلو ډیفرنشیټ کو یا مشتق واخلو د دغه تابع، نو دا به شي آی ضرب دی ای په طاقت دی آی اکس. که چیرې دا مونږه په صفر کې دا د تابع مشتق مونږه په صفر کې ایوالویټ کو، نو دلته به ای ته صفر ورکو او مونږ به ولرو چې دا یو آی کیږي. اوس که چیرې یو وارې بیا مونږه دا د دې تابع مشتق واخلو، نو مونږه تر لاس راوړو چې اف مطلب د دې یو بل مشتق باید واخلو. دا آی راځي دلته په دې آی کې ضربیږي آی مربع کیږي ای په طاقت دی آی اکس. اوس آی مربع خو مونږ پوهیږو چې آی جذر د منفي یو ده، نو آی مربع خپله منفي یو کیږي، نو دا به شي ای په طاقت دی آی اکس.
اوس که چیرې متوجه سو منګه له دې نه یوه تفاضلي 2 درجې تفاضلي معادله څنګه جوړولی سو. منګه دلته ګوره دویم مشتق لرو چې هغه ای منفي ای په طاقت د آی ایکس ده او دلته خپله منګه هغه لرو خپله تابع لرو چې هغه ای په طاقت د آی ایکس ده. نو که چیرې موږ دا تفاضلي معادله داسې ولیکو چې دویم مشتق د یوې تابع جمع خپله تابع دا به مساوي سي له چی سره دویم مشتق د موږ منفي ای په طاقت د آی ایکس ده خپله تابع سي ده جمع ای په طاقت د آی ایکس ده. نو دا دواړه به سره خلاص شي موږ ته به صفر راکړي. اوس موږ لرو چې دوهم مشتق د یوې تابع جمع خپله تابع مساوي کیږي له صفر سره او initial information یا کله چې x صفر وي یعنی هغه شرطونه چې کوم په معلومو x کې دوه شرطونه راکړل شوي دي د هغو په واسطه باندې د دې حل یونیک یا ځانګړی کیږي. هغه یو دا ده چې دا تابع ته چیرې د متحول ته صفر ورکې د دې جواب یو راځي او که چیرې د دې تابع اولین مشتق کې متحول ته صفر ورکې نو د دې جواب آی راځي. دا خو موږ دلته لیدلی وو که نه. نو اوس که چیرې دغه ته وګورې دغه یو مکمله تفاضلي معادله ده له دوه اساسي شرطونو سره. اوس به د دې د حل لپاره موږ د تفاضلي معادلو له تیوري نه کار اخلو. موږ که چیرې داسې 2 درجې تفاضلي معادله لرو نو دا اول موږ د دې کاریکټریستیک یا کومکي معادله لیکو چې هغه ده ام مربع. دا مربع له دغه دوه مشتق سره اړه لري او ام څه ده ام خپله یو عدد حقیقي عدد یا هم کیدای شي مجازي عدد وي یا ایماجینري او دلته یو ده ځکه چې د خپل تابع په ځای یو لیکو او د اول مشتق په ځای باندې ام لیکو د دویم مشتق په ځای باندې ام مربع که چیرې دریم مشتق وي بیا ام مکعب لیکو نو دا مساوي کیږي له صفر سره. اوس د دې حل څه ده چې شی ده د دې حل موږ پوهیږو چې ام مربع دا یو څه بلې خواته واړه او منفي یو کیږي نو د دې لپاره ام به مثبت منفي جذر دی منفي یو شي. اوس جذر دی منفي یو څه شی ده؟ جذر دی منفي یو خپله آی ده که نه ځکه هلته موږ همدغسې تعریف کړی یو نو آی شو د دې جواب. اوس د کومې تفاضلي دویمې درجې تفاضلي معادلې چې کاریکټریستیک یا کومکي معادله د معادلې روټ آی وي د هغه حل موږ پوهیږو چې په دې شکل ده چې خپله تابع مساوي کیږي له ای په طاقت د حقیقي عدد د دغې ریښې. نو د دې حقیقي عدد خو دا ام مساوي کیږي له صفر جمع منفي آی سره که نه ځکه حقیقي عدد صفر ده نو دا به شي ای په طاقت د صفر د اکس ضرب کوساین د ابسولوت والیو یا د دې مود موږ اخلو کوساین د اکس جمع آی وبخئ A دلته یو کانستنت ده پکې او B ضرب ساین د اکس. اوس که چیرې متوجه شو ای په طاقت د صفر خپله یو راکوي نو د موږ اصلي تابع شوله A ضرب کوساین د اکس جمع B ضرب ساین د اکس. A او B نامعلوم اعداد دي. A او B له څه شي نه پیدا کیږي له دغو دواړو ټوټو د معلوماتو نه پیدا کیږي چې یو ته انیشل کنډیشن وایي بل ته دې ته لکه د اول مشتق شرط وایي او دې ته د خپله تابع او ډیرو بخی د بعضې لغاتو د الفاظو د کمی په وجه باندې زه کیدای شي د پښتو الفاظ ډیر صحیح او کنسیستنت او په جای باندې استفاده نشم کړلی ځکه چې دا مواد ما په پښتو ژبه نه دي لوستي نو ځکه له ما نه انګلیسي کلمې ډېرې استفاده کیږي خو خیر خپل کوشش کومه.
نو که چیرې موږ د تابع اول شرط دلته دغه شرط پکې وضع کو نو موږ به ولرو چې یو باید مساوي شي له د ایکس په ځای باندې صفر اچو متحول ګوره صفر عدد اخلي A کوساین دی صفر جمع B ساین دی صفر مونږ په دې باندې پوهیږو چې کوساین دی صفر یو ده او ساین دی صفر صفر ده نو د دې لپاره A دی مونږ یو راځي ځکه کوساین دی صفر به یو شي یو ضرب A به مساوي سي له یو سره دا ټرم خو ختمیږي ځکه ساین دی صفر ده او په دویم قدم کې مونږ د دغه حل چې دې ته جنرال سولوشن وایي یا عمومي حل د دې به اولین مشتق اخلو اولین مشتق داسې اخیستل کیږي چې هغه ده A ضرب کوساین دی ایکس کوساین چی شي ته مشتق چی شي جوړیږي منفي ساین جوړیږي نو دا به شي A منفي A ضرب ساین دی ایکس جمع B ضرب کوساین دی ایکس اوس مونږه ګوره په صفر کې که چیرې مونږه دا وضع کو دلته د اولین مشتق عدد مونږ ته آی لرو نو آی به مساوي شي له که چیرې مونږه صفر په متحول کې وضع کو نو صفر به دلته دا ټرم به ختم شي دا به صفر شي نو که چیرې دلته یې ورکو په دې کې وضع کو نو د بی به بی ضرب کوساین دی صفر به راکړي اوس د دې مطلب دا شو چې بی باید مساوي سي له آی سره ځکه چې کوساین دی صفر یو ده نو بی خپله آی کیږي اوس هم A هم پیدا کړله B هم پیدا کړله اوس په اصلي حل کې که چیرې په اصلي تابع کې چې هغه دغه ده په دې جنرال سولوشن کې مونږ د A او د B قیمتونه وضع کو نو مونږ ته به تابع هماغه څه راکړي کوم چې مونږ اول کې اختیار کړی وه نو B به مساوي شي له خپله تابع به مساوي شي له کوساین د A ضرب کوساین د X A د مونږ څه ده A یو ده نو یو ضرب کوساین د X خپله کوساین د X کیږي جمع B څه ده B I ده ګوره I ضرب ساین د X اوس که چیرې متوجه شو ګوره مونږه تابع راووتله کوساین د X جمع I ساین د X اوس په داسې یو حال کې چې مونږه دوه درجهیي تابع ولرو او په هغه کې مونږ دا دواړه معلومات هم ولرو نو د تفاضلي معادلو د تیوري په اساس باندې دا حل یو واحد حل وي دا بل نه لري نو که چیرې واحد حل وي په حقیقت کې خو مونږ د خپله تابع ای په طاقت د آی ایکس فرض کړې وه نو که چیرې دا یو واحد حل وي نو مونږ بله چاره نه لرو بغیر له دې نه چې ووایو چې دا تابع ای په طاقت د آی ایکس خپله مساوي کیږي له دغه تابع سره چې دا مونږ پیدا کړله کوساین د ایکس جمع آی ساین د ایکس مننه دا وبخښئ اخري نتیجه دا وه چې مونږ تابع پیدا کړله دا کوم حل چې مونږ پیدا کړ د مونږ اصلي تابع ای په طاقت د آی ایکس وه د دې لپاره چې تفاضلي معادلو کې په داسې تفاضلي معادلو کې حل واحد وي بل حل نه لري نو د دې لپاره که چیرې دا د مونږ د دغه تفاضلي معادلې یا د ډیفرنشل ایکویژن حل وي نو له دې نه مونږ نتیجه اخلو چې دا باید له دې تابع سره یو شی وي مننه دغه د مونږ اصلي نتیجه وه چې په ثبوت هم ورسوله